یا نظم ځه نظم ځه ودرېږه خو زوی منه کې ښه داسې وات څونه ښه شی ده و دغه د کار ټیم را کړی ده مګر دلته په دغه مخامخ وای دغه د مهاجرینو ریاست ته مخامخ سرې میاشت اوس مهاجرین خو ښه چې ته ودرېږه دغه ځوان ده له دې سړی پوښتنه وکړه هغه ما ته لږ بیداره ښکارېږي السلام علیکم برادر جوړ شي بخیر شي دغه کجاست شما معلوم نیست؟ صبر ها ولا شوات خوب چیز از گوروینی تو ادا پیمی پامی مانه پیمی پامی اینجا نوشتک دخو ها آدرس شهر غزنی درسته؟ و میاش تم لکشی خواب رو بروی ریاست خواه مهاجرین مارکت محمدی خواه باستی خواه خیر از تشکر دیگه چه پرسان میکنی خواه هیچ گپ نیست و صحیح اساتی دلته بل یو بل چا چې پوښتنه وکړم چې ده اله یې شواد دې زده که دې نه ده دغه به نه راوښی دغه دوکان چیرته ته هم به نه ده شواد کړی خو درته وایم چې شواد وکړئ دغسې به وروره سرګردانه یاست له څو وخته وروره دغه ګرځم السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه سې پښتو وایې که فارسي وایې و پښتو وایم ښه خوب است دغه ادرس به چیرې دغه دوکان به چیرې دلته خو به دې زه ورولم راځه ښه صحیح ده خدای دې ښه در سره وکړه کور دې ودان ذاتي په کومه خوا وای دغسې نږدې ده لوی مننه کې دغه دوکان وای ډېر ښه دوکان ده دغه دوکان وای ډېر زبردسته دوکان ده وای ډېر ښه شیان پکې پیدا کېږي ذاتي قراره بله ورځ باس وسو سره ذاتي شی پیدا کېږي دلته یو رقم بتۍ د په لمر چارچېږي د ورځې د شپې بیا دغه ذاتي کار کوي غټ یم وای پکې ستا کوچنی یم هغه ستا دی هغه دغه شی دی ایسا ښه و دا دوکان دی تاسې خپل ده که مامه سیرم چیرې و دا موږ خپل ده ایسا ښه دغه د صحیح د حقیقت خبره دې وکړه دغه تا د شپې بیا چارچېږي د دا چې دی دا د ورځې ټولې چارج کېږي دا چې ماښام تېره ساعتې خپله لګېږي په خپله لګېږي دا بیا داسې کېږي چې څوک وویني لګېږي چې څوک نه یا تې خپله ګل یې پزل دغه نور خو هم ډېر سامانونه دي دلته به هر شی بسته دلته هر شی د بلخ د الف نه تر یا پورې ټول شیان شته ښه نو اجازه ده دورې ورتېز و یار بې وګورم السلام علیکم سلام خیر و ورور جوړې په خیر یې خیرت ته کرای دا ما پیژنې زه کوم دا مشهور یې دا تیار څوک مې پیژني ښه خو به یاست خدای پاک دې د خیر کې خدای دې مبارک کړي دا خو کندې وسه ډېر ښه السلام علیکم انجینر صاحب ګوله ځال دې د خیرت کراري په خیر جوړ روغې مبارک دې خدای خو دې د خیر کې دغه خو ټول دا شیشیان دي ماشاءالله چې سړی معنا ورته وګوري دا زړه یې پکې تازه شي دا کندیلان دی رقم دی شیټونه یم ستا دی د کوټې لپاره غټ او کوچني کریستالي سیستم ده کمپیوټري والام پکښې کې سته دغه به یارې راته ونه لګوې لګېږي درته ولګوم راته وله هغه ګل کاغه کتاب ښه هلته ګوره هلته ګوره په یو وړه باندې لګي هلته دغه دلته ګوره دغه دا ساعتونه یې لا لګېږي ښه داسې به معنا په ماجد څلور اپشنه لري ښه 4 رقمه لګېږي د خوب ګروپ هم د ځان څخه لري دا د سامانونه تاسو له کوم ځای راوړئ که نه له بل چا چې بیا اخلئ یا خیرو کاکا دا مستقیم د چین څخه راوریدو او اول لاس ده نو خو ارزانه به م یې تر نور وخت انشاءالله په ټول افغانستان کې دلته ارزانه شیدلې پیدا کېږي وایه کندې ډېر خلک راځي د دې ځای څخه یا کندهار خواته ډېر صفتونه م کېدو
کې دوی ماجت ته مخ ټول خلکو وایي ابیب کې تریک اته بیا یو کاټ راکو دونه سرګردانه سوم هغه دلته نږدې راغلی وم خو ښه مستقیم ادرس ته مخامخ سرې میاشتې په سړک باندې د مهاجرینو ریاست ته مخام سواد ډېر ښه شی ده ذاتي ما و دغه خبر ده او بیا دا خاطر دا د خوب لپاره ده و یقین دی وس حقیقت خبره رقم لګي دا شایسته ډیزاینونه د تعمیرات و معنا دي د نوي کورو ټول شی له تاسو سره مکمل مسترس لا دا بټانان دي کوي معنا دا شی کدا ګروپان کار شي د ټول شی لګي دا ګروپان دی دا پروجیکټور توای د رڼا لپاره د وجده ساحل لپاره د دروازې د سر لپاره د څه لپاره د سره اپرین دا په د حکومت په جیانو شم لګیدلی اپرین اپرین دا بیا دلته نور ډیزاینونه نورم سته دا بیا الوژن دی الته ګوره بیا هر یو درې څلور قسمه دا کېږي و رنګه یو رنګ هر رنګ لګېږي بالکل حقیقت خبره دی وکړه دغه ټول سامان بالا تاسو دا ټول سامان خرڅوي حاجي خیرو کاکا دا چې دی ترمزان دی دې کې اوبه میشولی سي په برق باندې بالکل یعنی دا ترمز مکمل کولی سي په دې کې چای هم واچوي بالکل اوبه خوی شوي بیا ترمز جوش اوبه هم درته آفرین دغسې دا چې دی بیا منکل دی فاضل دغه هم بیا په برق باندې په خپله په برق باندې صحیح ده شمسي باندې په ژوندی برق باندې پارڅه کولی سي بالکل حقیقت خبره دې وکړه داسې ده که یوه پیاله چای دلې دغه خبره د ما دغه میډیوګانې خو په ټوله دنیا کې خلک یې ګوري دغه ادرس یاري په خپله ورته ووایه د کندهار زړه اډه باندې مشهوره ده بیا سرې میاشتې ته څیرمه د مهاجرینو ریاست حبیب الکتریک محمدي مارکیټ ماشبه ذاتي خدای دې ښه څه زه بیا خلکو ته کیسه کومه ذاتي دغه دا داسې خو دغه و ذاتي څه کوم د ما خو هغه یوه د شمشي په کار ده چې شپې چارچې شي ورځې لګېږي هغه مې په کار هغه خو ستا دی بس ذاتي کره ویله چای راواچو یې ذاتي زه هر وخت بیا راځم نور خلک هم راولم حقیقت خبر و خدای دې ښه در سره وکړي و دغه دا د بخارۍ هم دي ښه دغه هم د برق دی تاویږي لکه پیکای دغه د ماولم پکه داسې ګرمه فضل زوی منه کې دا به حقیقت خبره دې وکړه کیندې وسه دا به ښه شی وي دغه ده هغه ده تاویږي ښه صحیح ده ورسه د تا خو هم کسټمر ده او ذاتي مشتریان دي خلک دي د خدای پاره د خدای رش بو لاره نه پیدا کېده با خوش یې تقسیموي خو دغسې دغه کار وسره ذاتي ماشاءالله دا ته وګوره دغه ته دا برکو ته وګوره خاص کله خارج داسې ده خاص کله په دوبۍ کې داسې شیان دي یا نور شیان هم خیرو کاکا که د نوی ځای جوړ کړې نور شیان پورته هم ستا دی نور پورته هم ستا یا نو خو دلته نانومونې یې دلته سته سمپل یې دلته هم ستا بس بیا تر دې څخه پورته شیان خو بیا به ورې هم ورسو یا یا ور بسو ولې نه په دواړو سترګو خپانه سې ګوره هغه شادرګان ورته ووایه شادرګان دي که چېرته یا خدای دې ښه در سره وکړه کور دې ودان شه خدای دې ښه در سره وکړه